په ټول افغانستان کې 7 روز در هفته خلک خبرې کوي. آب و هوا و اخبار سفر، سرگرمی او موسیقی 1 ساعت ستاسو سره روی شبکه ملی رادیو افغانستان. ماقام په خیر افغانستان. مشاوره و راهنمایی در مورد رفتار و کردار کودکان و نوجوانان، مشکلات و راه‌های حل. هر شنبه در صبح بخیر و ماقام بخیر افغانستان. د سلامونو په وړاندې کولو مو پام د سلام مشورې او لارښوونې برخې ته راګرځوم. قدرمنو اوریدونکو، د کورنیو مشرانو، کشرانو او خوږو ځوانانو، د ځوانۍ د دورې د بحثونو په دوام غواړو نن د خپرونې د روزنیز سلاکار بصیر بلوچ سره د فکري بلوغ په اړه خبرې وکړو او دغه موضوع وڅېړو. بلوچ صاحب څنګه ده؟ ډېره ښه دلچسپه موضوع ده. که په پیل کې دا ووایي چې فکري بلوغ بله څه ته وایي؟ انسان یو جسمن وده کوي، بله، او موږ او تاسو وویل چې جسمي بلوغ ته رسیږي، او بل دا ده چې جنسي بلوغ ته رسیږي، یعنی حاصل دهی ته، باروری ته، د تولید مثل ته، بله، د بقای نسل دپاره آماده کیږي چې جنسي بلوغ موږ او تاسو ورته وویل. او بل مسله چې ده او مهمه ده فکري بلوغ ده. بله، داسې کېدای شي چې یو انسان د جسمي له لحاظه غټ شوی او جنسي بلوغ ته هم رسېدلی، مګر د فکري له لحاظه وروسته پاتې. بله، فکري بلوغ تفکرات، د عقل کارکرد او پراخواله، اجتماعي کېدل، انکشافات، اختراعات او نبوغ ته رسېدل، دا ټول په فکر پورې او په اندیشه پورې او په ذهن پورې مربوط دي چې ذهن پوخواله خواته حرکت کوي او پوخواله ته رسیږي، دې ته فکري بلوغ وایي. ډېر ښه. بلوچ صاحب، فکري وده یا بلوغ بله حدود لري؟ هسې چې جنسي بلوغ حد لري، فکري بلوغ تر هغه پورته دی او تقریبا ویلی شو چې بې انتها دی. مثلا یو انسان چې جسمي بلوغ ته رسیږي، خو هغه علائم یې دی چې په ځان غټ سي، ګیره او بریتونه رسیږي او خلک ویني چې دا بلوغ ته رسېدلی. نو یو انسان 200 کیلوګرامه وزن ناممکن دی پې زیات شي، هغه مریضي ده. د عادي انسانان ونه څومره او چاغوالی او دروندوالی او وزن یې څومره. جنسي بلوغ هم هسې یو حد لري، یعنی د تولید مثل دپاره چې آماده شو، نو دې ته وایي چې جنسي بلوغ ته رسېدلی. تر هغه پورته د فعالیتونو مسایل نو مربوط دی و کارکر ته، داسې نه دی چې اوج ونیسي او لایتناهي ته لاړ شي. اما فکري بلوغ حدود یې نه دی معین. بله، یعنی انسان لا عادي کارونو له سرته رسولو په خاطر چې آماده یي په معقولانه ډول او په منطقي ډول مشرانو په شان کارونه انجام کی، کارونه اجرا کی، تر هغه د پورې چې انسان تفکر کوي، اختراعاتو ته رسېدلی، انسانان کشفیاتو ته رسېدلی او حتی نبوغ ته رسېدلی. یعنی فکری بلوغ یا د فکر او اندیشه ساحه محدود نه دی. لکه چې مونږ او تاسې د بشر په تاریخ کې وینو، بشر د قد او قامت له لحاظه، د قوارې له لحاظه ډېر فرقونه نه دی کړی، لکه چې په فسیلونو کې لیدل کېږي. اما د فکري رشد او ودې له نګاه نه د ابتدایي بشر نه نیولې تر اوسه پورې ډېر پرمختیا راغلی. اوس عصر د کمپیوټر دی. دا کمپیوټر حاصل د تفکر، اندیشه او ذهنیت دی.
بله بلوچ صاحب موږ دلته موضوع د فکري بلوغ بله تاسو پر رڼا واچوله چې د انسان بچی د لومړي ځل لپاره فکر لري بله دغه مقدماتي حالت دی بله بلوغ او وده وروسته کیږي نو په 3 کلنۍ کې د ځینې ماشومانو فکر او ذهن دومره وده لري چې لکه 7 کلن 8 کلن 10 کلن ماشوم غوندي او 15 کلنۍ ته چې رسیږي دلته ډیر برجستګي معلومیږي یعنی څومره چې د فکري له لحاظه توانمني نو په 15 کلنۍ کې لکه مشرانو غوندي داسې خبرې کوي دا د فکر د ودې علامه ده. اما رالو و بلوغ ته مونږ دلته عنوان کړی چې فکري بلوغ یعنی پوخواله دا نسبی بلوغ ده یعنی د فکر وده و هغه اندازې ته ورسیږي چې انسان بالغ شوی ځوانۍ ته رسیدلی او لکه مشرانو غوندي او لکه ځوانانو غوندي تفکر کولی شي خبرې کولی شي معضلات او مشکلات حلولی شي کنه نو بلوغ یا تکامل نهایی د فکر تر څو چې ژوندی د انسان ادامه لري یعنی رشد ادامه لري وده ادامه لري حال دا چې قد یو اندازه لري د هغه اندازې نه لا پسې وده نه کوي دریږي جنسي مسایل همسې یو اندازه و مقدار لري بالاخره دریږي لیکن فکری حرکت فکری تکامل توسعه او انکشاف معین حد نه لري هر څومره چې استعداد تقویه شي زمینه ورته برابر شي نو وده کوي بله یعنی فکر د علم سره لکه علم چې سرحد نه لري فکر هم سرحد نه لري یعنی دلته چې موږ اوس ویلی دي چې فکري بلوغ دا یعنی منځنی حالت دی منځنی حالت دی نسبي حالت دی نو څنګه ځوانان پوه کو چې تاسو فکري بلوغ ته رسېدلی یاست هغه ځوانان چې د مشرانو په شان فکر کوي د تعلیم او تربیه زمینه ورته برابري او خپل مشکلات په خپله حلولی شي یا په یو اندک راهنمایي سره او تفکرم لکه مشرانو غوندې کوي نو وایو چې دا ځوان هم جسمن او هم د فکري له لحاظه بلوغ ته رسېدلی کنه نو داسې مشران سته چې لکه ماشومانو غوندې حرکات لري خبرې هماسې کوي یا مثلا برخوردونه یې لکه ماشوم غوندي بله بلوچ صاحب زما همدغه پوښتنه وه چې موږ څرنګه په دې پوه شو چې یو شمېر ځوانان فکري بلوغ ته رسېدلي آیا نښې نښانې خو تاسو یې وویلې چې همدغه نښې نښانې دي که دې باندې نوره رڼا هم واچوي ښه به نه وي د فکري بلوغ یوه مهمه علامه او ضرورت دا دی چې انسان په خپل اراده باید ټینګوالی ولري استقامت ولري یعنی هغه انسانان چې فکري بلوغ ته رسېدلی تصمیمونه یې قاطعانه دي آگاهانه دي او هر کار چې کوي په اراده او دوراندیشي او چې فکري بلوغ ته نه یې رسېدلی نن یو تصمیم نیسي سبا بل تصمیمي په دوستۍ کې په رفاقت کې په معاملاتو کې او حتی د خپل سرنوشت په باره کې هم تصمیم نسی نیولی لکه ماشوم غوندي هر لحظه یو حالت لري یعنی ثبات او استقرار فکری نه لري د بلوغ علامه ثبات دی استحکام دی او استقرار ډیر ښه د کورنۍ مشران مسؤل چارواکي او بالاخره د ځوانانو دوستان څنګه کولی شي د فکري بلوغ په وخت کې د ځوانانو سره مرسته وکړي آیا دا مرستې به څه وي بلوچ صاحب مونږ او تاسې په تیر پروګرامونو کې په وار دغه ټکي ته اشاره کړی چې د انسان د سالمې روزنې دپاره چاپیریال ډیر مهم دی او دا چاپیریال له کورنۍ نه شروع کیږي تر محیط اجتماعي او روزنیز مرکزونه بله که داسې چې روزنیز مسایل په کورنۍ کې په سالمه توګه عملي شي او میندې او پلرونه خپل اولادونو ته ښه متوجه شي فضا دې ته آماده یي
چې اماسي چې د اولاد جسمی مسایلو ته توجه کیږي، رواني او فکری مسایلو ته توجه شي، بیا ترڅنګ کوڅه، شار او د ژوند ځای چې په ټولنه کې یو انسان ژوند کوي، دغه ټولنه سالمه ټولنه وي او دې ته آمادګي ولري چې سالمې روزنې عرضه کړي. او بیا روزنیز مرکزونه یعنی ښوونځي، په هغه کې یوازې د درس مسله نه وي بلکې د تربیه او د روزنې مسله وي، او ځینې معلوماتونه زده کوونکو دپاره وړاندې کړي، زده کوونکي پوه کړي چې د تفکر او اندیشې د ودې سبب وګرځي. بله. نو دلته ځوانانو سره کومک کیږي چې فکری حرکت او سیر د تکامل خواته په چټکۍ او سلامتۍ مخ په وړاندې وده وکړي. قدرمنو اوریدونکو، تر راتلونکې اونۍ چې بیا ستاسو درانه خدمت ته حاضرېږو، تر هغې دمه هم په لوی او بخښونکي خدای سپارو. لوی الله مو مل شه. په ټول افغانستان کې 7 روز در هفته خلک خبرې کوي. آب و هوا و اخبار سفر، سرگرمی او موسیقی. 1 ساعت ستاسو سره روی شبکه ملی رادیو افغانستان. ماقام په خیر افغانستان.